نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، تیره جمعه هم د سوره شورا دغه آیتونه ما ستاسو وړاندې تلاوت کړي او یو څو اساسي او بنیادی خبرې هغه مې ستاسو خدمت کې عرض کړې وې. لومبنۍ ده چې دغه دین یو نوې تصور او نوې فلسفه نه ده، بلکې دا بعینه هغه دین دی چې کوم الله تعالی نوح علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړو. او دغه دین الله تعالی تا ته وحی کړی دی او پیغمبره، او دغه دین اللہ تعالی حکم کرے ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات دا آیت پا دغا عیسیٰ کی درے الفاظ و درے کلمات قابل توجودی. یو شرع لکم چې دا دین برکت نه دی، دا شریعت دی. دا دین برکت نه دی، دا نظام او قانون دی. او ورسره دا شرع لکم یا شرع علیکم، دا قرآن کریم اسلوب شرع لکم او دا غلام تاسو دا واړه طالبان په امپوی چې دا انتفاع لپاره نو الله تعالی وی دا شریعت او دغه نظام ستا د انتفاع او د فائدې دی. خو چې سړی که مکل شي نو بیا دی په خپله نفع او په خپله فایده هم نه پوهېږي. لہذا نفع او فائدې والا شی هم ریفیوز کوي، هغه هم ردوي او ریجکټ کوي. ورنه الله تعالی د یوې کلمې سره دا خبره ذهن کې کېښوده شرع لکم چې دا نظام او قانون د انسانیت د فائدې او د نفع دپاره دی. ځکه عزیزانو قانون هغه د نفع او د فائدې وي چې د دې ورکوونکي کې څلور خصلتونه موجودي، څلور صفات موجودي. یو comprehensive knowledge of every single issue, maybe in past, present or in future. یو داسې جامع علم په هر یو ماینوټ او معمولی شی باندې، چاہے د دې تعلق ماضی سره ای، حال سره ای او که استقبال سره ای، خو چې څه وخت دغه ایشو فیس کې نو چې چا دا قانون درکړی دی هغه دې نه واقف و، د دې حل درکړی دی، نو موږ ورته وایو علم محیط، انګریزي کې ورته وایو کمپریهنسیو نالج. او دویم خصلت دای پکار د انکلوسیو مرسی اور کائنڈنس، شامل رحمت چې د لا ورکون کی انټیټي، دا قانون ورکون کے ذات، دا د یو داسې رحمت حامل وي
چې هغه رحمت دوست او دشمن دواړو ته انکلوډ وي. دا غیر رحمت نه دوست محروم وی او نه دشمن محروم ہے. کریم ہے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری. دوست آرا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری. نمونگ ورطا عربی کی وایو رحمت شامل او انگریزی کی ورطا وایو انکلوسیو مرسی اور کائنڈنس. او دریم صفت the ذات the law giver یا law giving entity یا authority اگر دریم صفتی وی قدرت کامل irresistible power دا سے پرفیکٹ کنٹرول لري چې پچا کمزور نه هیڅ څوک دغه گرفنا خلاص نہیں. والله احاط بكل شيء والله على كل شيء محيط علما وقدرة. التم پدا تفسیر کې بتاوسته ورته ولي کې محيط علما وقدرة چې د علمي حاته هم ده. کله د چا په یو شی علمي حاته خو وي خو قدرت یې هغه ته د اپروچ صحیح. اوس ټول ملایان په دې شی علمي حاته ده چې خدای دا نظام او قانون را لېږلی دی د تنفیذ او امپلیمنټیشن لپاره خو قدرت یې نشته چې نافذ کړي. کله تاسو به چېرته داسې مولا لیدلی چې هغه به وایي نه دا خدای چې کوم کتاب را لېږلی دی او پیغمبر څه ویلي دي دا صرف د ختمونو او د مړو ژوندو دپاره د دې قانون او نظام سره هېڅ تعلق نشته. او که داسې مولا مو چېرته پیدا کړ نو بیا زمونږ شاه منصور شیخ صاحب بیا یې شاغوتې کوي. نازیدانو عرض میں کوله تاسو خدمت کی چې اوس دغه الله علم محیط لري رحمت شامل لري قدرت کامل لري پرفیکٹ پاور irresistible power چې دې کله د چا د نیولو اراده وکړي څوک یې خلاصوي نشي. نو دې ته وایي قدرت کامل. او څلورم شی نان بایسډ اټیچیوډ د ده رویه دا جانبدارانه نه وي. د قانون په حواله چا سره ظلم او زیاتې نه کوي. تاسو وګورئ دلته څه کسان یې اسمبلی نه بهر پرېښودل غوښتل چې اسمبلی ته رانه شي. دا وی لوی مصیبت دی. نو هلته قانون کېښوده د ګراجویشن د دې انټینشن څه بونافاید انټینشن نو دا څه نافع انټینشن نو فی الحقیقت څه خلق محرومولو. ځکه د انسان دا کمزوري ده چې دی نه غواړي ما ته څوک پرابلم پیدا کړي. چاہے دا حکمران وي چاہے دا لیډر وي دا د کلي ملک وي دا د کلي مشر وي خو چې کوم شی ورته پرابلم پیدا کوي دې کوشش کوي چې څه داسې قانون مې جوړ کړه دا بایسډ وي دا په بدنیتۍ باندې مبني وي دا میلافاید انټینشن باندې مبني وي. الله تعالی هیڅ یو قانون داسې نه رالیږلی چې چا سره بدنیتي مراد وه. او زمونږ په قوانینو کې د انسان جوړ قانون کې دا لوپ هول اور دا کمزوری موجود ده چې دې څوک سزا کوي. جرم یې کړی تیر کال 6 میاشتې وړاندې خو مقصد یې دا دی چې زه سزا کول غواړم ځکه چې زما مخالف دی. نو بیا یو قانون نافذ کړي او هغې سره ولیکي with retrospective effect from such and such date. دا قانون به نافذ العمل وي د جنوري 2002 نه. دا د خوار کنو راغی دا قانون نن او تی نافذ کې 2 کاله مخکې نه. مقصد یې دا دی چې جنوري 28 2002 باندې یو سړی جرم کړی دی که دا قانون نن نافذ کړي نو هغه د سزا نه بچ کېږي. نو دا قانون ورته وړاندې نافذ کا چې هغه په 29 باندې دا جرم کړی دی او 28 باندې قانون نافذ وګڼلی شي نو ویسه گرفتار یې. نو د انسان جوړ قوانین یا چاله تکلیف ورکولی یا چاله فائدہ ورکول وی. صحیح چې چاله فائدہ ورکول وی نو بیا هلته مونږ ورته ولیکو ان ریلیکسیشن اف رولز
قانون موجود دي صحیح خو مونږ خپل هغه امونیټي استعمال کو او ډسکریشنری پاور استعمال کو ته ولیکن ریلیکسیشن اف رولز یا کله ولیکو سپرسیډینګ مای پریویس آرډرز ما چې وړاندې کوم غول خوړلي پاغي متیازه وکړه په خپل ولیکي چې ما وړاندې کوم غول خوړلي دي پاغي متیازه وکړي دا خبره ومنئ اوس داسې انسان والله که زما په نظر کې انساني چې تا نو پرون دا غول ولې خوړل باید چې تا پرون په سوچ کړی وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو بانډچي راغی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ویجی ما ته څه د خیر خبرې وکړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اپروچ به ډېر ټیکنیکل او ډېر سمپل و به ټیکنیکل خو بیا به ساده و اوس دا زمونږ د کلي غریبانان چې په دا صحرا کې اوسېږي دی ته چې د کمپیوټر خبره کوي نو ته به ورته لیونی ښکارې ښه وایي به چې د دې ملا صاحب ماغز خراب شوي دي یا د دې سټوډنټ ماغز خراب شوي دي کالج کې ذهن خرابېږي که نه ټول خلک کافران شي ځکه چې دا شی د هغوی د اپروچ نه بهر دی دا د هغوی د اپروچ نه ډېر ور په اخوا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر چا سره د هغوی د ذهني اپروچ په اساس به خبره کوله اوس دا سړی د صحرا دی حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته درې خبرې وکړې ورته ووې چې علیک بالیاس عما فی ایدی الناس وی یو خبره دا کلکه ځان سره وتړه چې خپلې منصوبې او خپل پراجیکټونه خپل پروګرامونه د بل چا د جیب په تمه مه شروع کوه بس دومره پراجیکټ شروع کوه چې ستا جیب د صح برداشت کولی شي صحیح د هیچا په تمه د پلار هم مه په تمه کېږه د زوی هم مه په تمه کېږه د رور هم مه په تمه کېږه د دوست هم مه په تمه کېږه ځکه دا شی دا د محرومۍ ذریعه وي د رسوایۍ ذریعه وي علیک بالیاس عما فی ایدی الناس د هغه جیب کې پرتې پیسې د هغه قوت او طاقت حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته لږ لږ راوړاندې شي دا ملګري به ځای شي لږ لږ راوړاندې شي بس خبرې نه وعلیک بالیاس عما فی ایدی الناس وی د خلکو لاس او جیب کې یا د هغوی کنټرول کې کوم شی د هغې باندې خپله منصوبه مه جوړوه نه خپله منصوبه د خپل اپروچ مطابق خپله منصوبه د خپل بساط مطابق خپله منصوبه د خپل جیب او د خپل قوت مطابق او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الاقتصاد نصف المعیشه وما على من اقتصد او كما قال عليه الصلاة والسلام اقتصاد او دا اقتصاد د لفظ قصد نه دی او قصد په معنا د وسط او وسط دا مستلزم د اعتدال او توازن لا نو د اقتصاد لغوي معنا د اعتدال او توازن الاقتصاد من الاقتصاد نصف المعيشه حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل چې اقتصاد یعنی د خرچ او د آمدن میس کې توازن پیدا کول چې لس ګټې نو صرف 2 روپۍ لګوه او چې لس ګټې او 15 لګې د ورځې نو بیا به نتیجه سي یا به غلا کې یا به فراډ کې یا به ټوپک راړې چرته چا په کور بور دی یا به سړک باندې ودرېږي ډاکه به کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي نو دا خرچه دې را کنټرول که مخ په وړاندې راشه اوس روزانه غوښه خوړل چېرته حدیث کې راغلی چې روزانه به غوښه خورئ او غوښه هم په 100 روپۍ کیلو ده صحیح نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الاقتصاد نصف المعیشه اعتدال او توازن په خرچ او آمدن کې دا 50% اکنامکس ته چې تا کنټرول کو وما علا من اقتصد علا یعولو علا یعول دا صاحب د سراجی او مستقل باب لیکلی دی باب العول څه ته وایي اصطلاحي معنی یې څه ده د علمي میراث په اساس وای مولوی صاحب ستا ذهن کې شته خو ستا کمپوزر صحیح کار نه کوي صحیح شو صحیح کلام نفسي دی په ذهن کې موجود دی خو لفظي ته جوړولی نه شي صحیح نو کوشش کوئ انشاءالله دا مولوی صاحب دا صاحب استعداد سړی دی چې کله حصص د مخرج نه زیات شي نو څه وایي ورته مسله د عول ورته
وای دا مسله د عول کول دول سره دیار له ستا سوار د ستا پیندل ته شپاړو ستا ول ستا صحیح او دې د سلیرستنه فلان 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 ته او دې الى اخره نو دې ته وای عول چې کله حسس دا د مخرج د مسلې نه زیات شي سوې ورته عول پیغمبر علیه الصلاۃ اوس عول معنا دا چې څومره شی تاسو سره لاس کړي دا مستحقین ته نه برابرېږي مستحقین ته نه برابرېږي قران کریم کې الله تعالی فرمایي تاسو بیا دا مولا گمراه دي صحیح اپروچ ہمیشہ ٹیکنیکل ساتھ قرآن سنت تھا بے جذباتیت بن شکار کی گئی قرآن کریم فرمائے فل کے ہو ماتا بلکم من النساء مثنا وثلاث ورباع اللہ تعالی فرمائے تاسو نکاح کئما طابا طابا یطیبو یو لغوی معنی دا فمعنی دا خوخ رازی خدای وای نکاح کوي هغه خود چې تاسو خو خېلو کړه بل چا خدای خو خشو نو بیا طاب یتیبو په معنا د جاز یجوز چې فن کې هو ما طاب لكم او داومنا چې جاز یجوز چې کومه خدای جایز ده بس نکاح کوي نه چې زړه دي ور سره مو لګي نو بیا الا نکاح کا فن کې هو ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع نو دواړه معنی مراد دی په یک وخت چې جایز وي او خوخه دی وي جایز وي چرته په بلا وانه وړي دی وجه الله تعالی فنکحوا ما طاب ځکه دا مولوی صاحب اوس رسای اعتراض کوي چې دا طاب د په معنا د جاده کنه خدای اجازه وی ولینه مونږ ورته ځکه تیبوبت پکې مراد دی دینه صرف نظر نشي کوله فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع تاسو نکاح کوي هغه خزه چې تاسو د پاره جایز دي استغفر الله جایز دي او استغفر الله اوس د خوخه د دې تصورات دو دي یو انساني یو حیواني یو انساني یو حیواني کوم چې ستا ولی او ګارډین تعالی لپاره نکاح کوي د خوخه د انساني بنیادونو باندې کوي کوم چې تکه د په حیواني بنیادونو کې چې ګاډي هغه دلو کې دا نکاح ډیوریبل دی چې ته یو کې دوه کاله پس به طلاق ورکې خبر ځان کړل ځکه ستا اپروچ حیواني دی ستا اپروچ د ځوان اپروچ دا وی حیواني د ایکسپیرینس دی د تجربه نه عزیزانو اللہ تعالیٰ فرمائے فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع تاسو نکاح کئی آخذے چتا دا پارا جائز دی او خوخه دے ہم دا اس دے خوخه کے زان لتفصیل دے ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل not only once 3 times فنکاحها باطل 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 درې امامانو خو لټرلی حدیث واغسته هغه بغیر د ګاډین نه کجینه نه کاو که باطل دی دا وایډ دی وایډ دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای فی نفسی کنټریکټ مکلف کړل دی عقد کیا کړل دی دکتور سره بالغ دی مکلف کړل دی د مکلف کنټریکټ داسې نه وایډ کیږي د مکلف کنټریکټ نه وایډ کیږي خو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمای امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې سبجیکٹ ټو پرمیشن اف ہز ګاډین چې د ګاډین اجازه ورکین دا نکاح بجایز چې د ګاډین اجازه ورکین نو دا نکاح بجایز شي او قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې سبجیکٹ ټو نو ابجیکشن اف ہز ګاډین صحیح چې د ګاډین په ابجیکشن نه کو اعتراض نه کا خاموش پاتې ډن بسم الله خدای نامه اخلا بسم الله کوا نور خبره باندې پوهیږي نو قرآن کریم فرمائے فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع تاسو نکاح کئی آخذے چه تا دا پارا جائز دے او دتا خوخدا مثنا دو دوا وثلاث درے درے ورباع او سلور سلور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا وای زما په خیال د امریکای د سپرمیسی تصور د خلکو په ذهن دوره غالب دی چې د امریکای نه مولا راشي د آیات قرآن هم ته داسې هیسیټیشن سره وای صحیح دا تاسو ته ښه یاد دی خو چونکې زه مولا د امریکای نه راغلی ما سپرمیسی سړي باندې دومره داسې اثر وغورځوي چې هسې نه چې امریکای پکې څه امینډمنټ کړی دا معاملکت یې تیستی نه الله تعالی وفرمایل چې فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا او ما ملکت
ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولو. اللہ تعالی وی وخذ کافی دا ذالک ادنا اللہ تعولو. ادنا پا مانا دا اقرب دا دی فلسفی تا دیر نزدے دا چه حساس دی دا مخرج نزیاد نشی یسوش اللہ تعولو علی یعولو. تاس تفسیر کی شرط را خبر نشی پیدا کولے اخوی اللہ تجورو علی یعولو پا مانا دا ظلم دا الکہ دا ظلم ٹیکنیکل مانا دا لیٹرل ندا دا لغوی مانا ندا. عول وی دیتا چه حساس دا مخرج نزیاد شی. عول وی دیتا چه حساس دا مخرج نزیاد شی چه گٹی پا میاش کے ذر روپای خلی دے ورطا شپک پیدا کری صحیح نو دا چا غریبانانو بوٹان نی او دا چا کپڑی نی او عزیزا منگا اس نا اپروچ مو دورا سطحی دے خدای رزاق دے نو منگو چه خدای رزاق دے دا شپک بچی در بانے بیا بوچی ہولی دی چه خدای رزاق دے دا شپک بچی در بانے بوچی ہولی بیا شکوی ہو رکے شکایتو نہ ہو رکے ایم ایس ایب نو کری را نکڑا ایم پی ایم ملائن اس دا کار ندی صحیح ملائن اس دا نو منگو تو ملگری کتالے کا گزارا کرے ہوئے نستا پا دی پٹی کار کے دو صحیح استا کال اچھنا رہ تیر کرے مولا لفتا رسول دا خود مولا حکومت تے معاذ اللہ کا پیغمبر راشی غلیم سے چلنا وردی زکاة طالب وسائل پیدا کئی دکم دینا لخپل عقل استعمالو نعال یغولو بار تقدیر عرض بکو رتاس خدمت کی چه شرع لکم من الدین ما وصا بے نوحا لنبنای خبرہ شرع لکم نماوے چه لا گیونگ انٹیٹی یا لا گیونگ اتارٹی کی سلور صفتنا پکاری تستیاد شو. نمبر اول علم محیط، نمبر دویم رحمت شامل، نمبر دریم قدرت کامل، نمبر سلورم غیر جانبداری. غیر جانب چچا سر زیادے نہ کہ جانبدارای پاسا دا زما دا پارٹای دے او دا زما دا پارٹای نہ دے دا زما دا پارٹای در تزبرگم نشی پاتی کے دے نان بایسڈ ایٹیچیوڈ نا زبرگم نشی پا او که دا زبرگ کیگی زما پشن دیو بیازی امریکی تا تختی دی بسا گئی لگ زور سروائی دیو بی امریکی تا تختی زکا چه زور تو لگیاو او فلانای پارٹای والا اغی بلی پارٹای والا لاڑو کھار نکی اغی بلی پارٹای والا چرتن لانای ام نپخی اغی بلی پارٹای والا یو خختا ام نلگئی یو استن یو میٹو والا ام نلگئی ماوی دا ناروا کر دے تاسو شده زکا چه تکلا امیدوارن دا پارٹای خو چه امنی نو بیا دا حل کی امنی بیا دا حل کی خوازیدانو چه کلزای منیشم نو زمون مرگریم لیونی شو زمون مرگری اگر نو ماوی پرون چه دے بلی پارٹای دا پر ازاکار نارواو دا دمارا پر جائز سنگا شو صحیح دا ڈبل سٹینڈرڈ بانے خو مونگا لگیا یو اینو کنڈیم کو چه دو اینو سٹینڈرڈ ڈبل ہو لے دے مونگا سٹینڈرڈ یو ساتا کم زائن چه سٹینڈرڈ ڈبل شی علتا حالات ٹکی گی نا علتا با نفرتون سیوا کی گی علتا با طرفگنای سیوا کی گی علتا با تعمیر پزای بانے تخریب کی گی تعمیر پزای بانے تخریب نا اللہ تعالیٰ دے مونگا تعمیر طرف تروان کی تاس ٹولا مینو آئے خواست دا گرانا صحیح عزیزانو اللہ تعالیٰ فرمائے شرع لکم ماستاسو فائدے دا پارا نظام جو کرے دے ما آغدین وصابہ نوحا چی دکمی اللہ وسیعت کرے ہو او وسیعت تاسوائے چی دا واجب التنفیذ دے وسیعت فمن بدلہو بعد ما سمعہو فإنما اسمہو علی الذین یبدلونا او ما بتاستا پدے سراجی کے ہوئے چی انسان کل مرشی د خپل ملکیت په مال ختم شي کپاتی نو ختم شي دی وجه خوارسان ورته بیا مولوی سے پسې ګرځي د خدای شان د اوس مولا د میراث مسله نه ورسي خدای شان اوس مولا د میراث مسله نه ورسي کني دا سره ګرځي وای ما ته څوک مولا هو خی چې دا د میراث مسله راوړي کی تحصیلدار سے برا روان دي مونږ ورته ملګری تحصیلدار د میراث ویلې هغه ورشه په دې مسله پوي هغه په دې مسله پوي او تحصیلدار په ټیک ټاک پوي صحیح ها البته کو سیو تحصیلدار خائنی پا مسئلہ آگا پوئی گی خود خیانت دو وجہ سڑے تین تیرہ کی خیانت دو وجہ سڑے تین تیرہ کی نازیزان و عرض میں کو استاذ خدمت کی چوس چکل سڑے مرشی نردو خپل ملکیت ختم شی بلشے ملکیت تا نرازی بلشے ملکیت تا نرازی یو دو شئی ندی چی دا مرگ نباد ملکیت کی داخلی گی دا مڑی او بیا دا مڑی نا واپس دی بلکہ درے دا مڑی نا واپس دی دا اغا وارثانو تا نا تاستا یاد دی یا بنی یاد نا صحیح ندا انشاءاللہ کہ جوان دیو بلکہ اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی چه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا
ما تاسو له هغه دین د تاسو په دې لپاره نظام او قانون ګرځول دي ما وصا به نوح. اوس دا مولوي صاحب نه ګوش دا خو خیانت وکړه یا د بخل وکړه په کار چې دا مونږ ته ووایي. نو یو شی چې دا د مړي ملکیت کې داخليږي دا دیت دی د مقتول. څه شی دی؟ دیت دی د مقتول. د مقتول دیت به چاته ملاویږي؟ وارثانو ته. چاته؟ وارثانو ته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایل چې د ښځې حصې پکې نشته. صحابي پاسې د وی ښځه د اشم ذبابي چې دا کله د اشم ذبابي چې کله قتل شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغه په دیت کې اخر ته د میراث حصہ ورکړی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او فرمایل فیضان هذا مذهبي دا زما مذهب دی چې پیغمبر کوم فیصله کړی نو لومبه دغه مال ورشي د مقتول په ملک کې داخل شي حکمن بیا دغه راځي وارثانو ته. او دویم شی غره د جنین. څه شی؟ غره د جنین چې یو حامله ښځه چې هغې باندې تعدي وکړه او د هغې د بچي قبل از وقت ډیلیوري وشوه. د هغه بچي قبل از وقت ډیلیوري وشوه مړ شو مړ پرېوته. اوس دغه جنین د ده غره ده لسمه حصه د دیت. څه شی؟ لسمه حصه د دیت. اوس دا لسمه حصه د دیت امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې دا ټوله د مور حق دی ځکه دا بچی چې د مور رحم کې دی دا کل جزء منها دا د هغې د بدن حصه ده. باقي جمهور فرمایي چې نه نه دا ټول خو د هغې خېټه کې دی خو حصه د بدن یې نه ده. حصه د بدن دا مستقل انسان دی. دا څه شی دی؟ مستقل انسان دی. اوس دی خو مړ پیدا شوی دی خو دغه لسمه حصه د دیت لومبې د ملک کې داخلېږي بیا وارثانو باندې تقسیمېږي. او دریم شی وصیت چې موسی له د چا په حق کې وصیت چې شوی دی دا یا په قبول قبلیږي یا په رد باندې رد کیږي. په قبول قبلیږي په رد رد کیږي. په سکوت باندې موقوف وي. په خاموشۍ د موسی له د موقوف وي هنګینګ وي. هغه نه به لفظ وباسي خولې نه بوله ها یا نه وباسي نو که رد یې وکړه. دلته لفظ وصیت وی چې دا واجب العمل دی. دا څه شی دی؟ الله تعالی لفظ خاص مختار کړ ما وصى به نوح. کوم واجب العمل حکم چې الله تعالی نوح علیه الصلاۃ والسلام ته کړو. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك. دا اوس رتبه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله چې نوح ته ټریبیوټ کوي وای ما وصى به نوح. ابراهیم موسی او عیسی ذکر کوي فرمای وما وصى به وما وصينا به ابراهیم و موسی و عیسی. خو پیغمبر لپاره اسلوب بدل کړ. اسلوب بدل کړ والذي اوحينا اليك. والذي اوحينا اليك to give a due respect to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam چې وحی واجب العمل ده. وحی واجب العمل ده خو وصیت راځي د سپیریئر اتارټی نه یا د مالک نه. سپیریئر اتارټی نه یا د مالک نه. دا وحی هم راغلی د سپیریئر اتارټی یا د مالک نه. خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدای سره نزدېکت دوره دی چې د وصا په ځای باندې د ایحا خبره کوي. والذي اوحينا اليك مونږ چې تا ته کوم پیغام را لېږلی دی څومره لېږلی مونږ چې تا ته کوم حکم را لېږلی دی سپیریئر اتارټي لیږي انفیریئر ته او مونږ چې تا ته کوم پیغام را لېږلی دی دا د دوستۍ انداز دی. دا څه شی دی؟ دا د دوستۍ انداز دی. د قرآن کریم کې دقسې ډونګې ورپرېږدی ښه چې ډونګې ورپرېږدي یو لفظ ستا ایمان زیاتوي. د ایمان په اساس تا کې یو قیمتي جوړ لګي دي دماغو کې. الله تعالی دې زمونږ دماغو کې قرآني او نبوي جوړ لګوي. تاسو ټول آمین ووایئ. نو یې فرمایل کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. او آغا دین چې مونږ تا ته وحی کړی دی پیغام ولېږلی دی انسپایر کړی مو دی. وما وصینا بابراهیم او آغا دین چې مونږ ابراهیم ته وصیت کړو و موسی و عیسی. موسی ته مو وصیت کړو عیسی ته مو وصیت کړو. اوس عزیزانو ما تیره جمعه هم ذکر کړو چې انبیا خو 1,40,000 کم بیس دي. الله تعالی د 3 پیغمبرانو خصوصیت سره تذکره وکړه. نوح علیه السلام متعارف د کافرو میاشت کې هم په حیث د آدم ثانی. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء او د خطه عرب د ټولو نیکو د ټولو نیکو دا ټول دغه ډیسنډنټ و. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د هغوی ګریټ ګرانډ فادر و ټولو پېژنده. او موسی علیه الصلاۃ والسلام دا ورته متعارف و اگر چې پیغمبر د بني اسرائیل خو اسرائیل هم دا خطه کې اوسېدل. اسرائیل په دا خطه کې اوسېدل. او سیم واز دی کیس آف جیسس علیه الصلاۃ والسلام. د عیسی علیه الصلاۃ والسلام معامله هم دغه وه چې عیسیان هم دا خطه کې اوسېدل. نو الله تعالی د معروف او متعارف شخصیاتو نومونه واغوستل.
چې د بل چا د غیر معروف کې نوم غوسته نو لومبه خو به هغه باندې ورته یو مقاله لیکل چې دا څوک دا مولوی صاحب څوک صحیح یو غیر معروف پیغمبر الله تعالی ورته چې دینه پیژندو نو لومبه خو ورته د هود علیه السلام بایوګرافي ویلا لومبه به د هود علیه السلام انټروډکشن ورته کو چې دا یو پیغمبر او پلاني ځای په دا او پلانې یو سره یو شخصیت چې متعارف وي نو هغه دا تکلف نه دی دا تکلف نه ته چاته وای چې صراط مستقیم باندې روان شه او صراط مستقیم خو دومره لوی ډیټیل دی انکلوسیو ډیټیل چې د ژوند هر شعبې له شامل دی د ژوند هر شعبې له شامل دی نو عزیز الله تعالی هم د آسانه نه کار واخلي صراط الذین انعمت علیهم بس دا منعم علیهم پیدا کړ بس دا صراط مستقیم دی ورپسې روان یا دا آسانه خبره ده کله دا سوره فاتحه ده به قرآن او سورته بیا دا بس شو یو دا انعمت علیهم بیان دی کو د قرآن او کتاب ور سره لګا نو بس الله تعالی په آسانه ځان خلاص کړي صراط الذین انعمت علیهم منعم علیهم پیدا کا صراط مستقیم اتوماتیکلی متعین شي نو محترم ورونو عرض کو استاد خدمت کې زماده طالبان خوخي څوک خوخي طالبان علما حضرات خفن شي هغه هم خوخي وای په عملی ژوند کې وړاندې شي نو ما طالبان ټول خلک طالبانو کې بس نه طالبان لږ سره دا طالبان ټول خلک او معموله او خسړي کې عموم خصوص من وجه الى اخره ان لله وانا الیه صحیح شو بس لكن فملاكي او فخسر كأمون خصوص من وجه خسريني هملاني أمولاي وخسريني او ملاني خسريني قليل جدا الله دمو خلقي رسول آمين وعي صحيح بارد او وجه دادا چې په پریکټیکل لایف کې راشي بیا خسرېتوب کمزوري کیږي ځکه د مفعولات را چکر دا ډېر لوی عذاب دی مفعولات را چکر دا ډېر لوی عذاب دی الله تعالی دې موږ د مفاد د چکر نه وباسي دا څه وایي چې الله تعالی دې موږ د غیب نه د اسباب پیدا کړي چې د مفاد د دغره باندې لګي ځکه ځانو یا سړی مفاد گمراه کوي یا عناد گمراه کوي یا جهالت گمراه کوي درې شی نه یا مفاد گمراه کوي یا عناد گمراه کوي یا جهالت گمراه کوي دا جاهل گمراه د دې اسلام ممکن ده خو د مفادی گمراه او د عنادی گمراه ان لله قیامت براشي دې بتاي نشي دیکھو بیا عناد پریدي الله به اصلاح کیږي یا مفاد پریدي الله به اصلاح کیږي عزیزانو بات خبره کوي مديان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة یا د ځان له کومې ډسکشن وکوي دوه یوازې کې د مناسب خبر وکړه دا چرته د جارج ډبلیو بوش فلسفه خو بني دا د قرآن سنت فلسفه ده عزیزانو با تقدیر عرض کو هغه ما سپریم کمانډر ډېر احترام کو زه ورته سپریم کمانډر ځکه چې ذکر وکړم جمعه کې قوم پریزیدنت چې حالت امن کی او چې حالت جنگ کی به سپریم کمانډر پریزیدنت صدر کی حالت امن کی اور چې حالت جنگ کی بیا یا سپریم کمانډر یا سپریم کمانډر دے صدر هم دے سپریم کمانډر دے بار تقدیر الله تعالی فرمائے شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا اللہ تعالیٰ تاسو آغا دین بطور نظام و بطور قانون در کردے وصى به نوحا چه داغے حکم اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام تکردے والذی اوحینا الیکا ادا آغا دین دے چه تاتم وحی کردے تاتم انسپائر کردے تاتم وحی کردے و انسپائر کردے دے وما وصینا بے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ او دا غدین دے چې د کم وصیت او حکم واجب کړو مو ابراهیم تا موسی تا عیسی تا علیهم الصلوات والتسلیمات او سم ورته ویلو ان اقیموا الدین چې تاسو ان اقیموا ته جمعه ما ویلو اقام یقیم اقامتن او د اقامت په درې معنی درته خو دلې چې ان اقیموا الدین ان اقیموا لکه تاسو اهدنا الصراط المستقیم نو ته مونږ کې نو صراط مستقیم ده کنه لګور سره وسموز بکو دا صراط مستقیم ده که صراط منحنی دا صراط مستقیم ده نو دا خو تحصیل ده حاصل ده په صراط مستقیم روانه او بیا ته غواړي چې هدنا الصراط المستقیم دا څه ده دا تحصیل ده حاصل ده او تحصیل ده حاصل خو د منطقانو په نس دا شنیع ده دا شنیع ده نو دا تحصیل ده حاصل ده صراط مستقیم ته غواړي قبله ته مخ الحمدلله رب العالمین هم دا صراط مستقیم ده نو خدای ته سجده کې خدای ته رکوع کې صحیح دیو جن مفسرین ته ثبتنا علی الصراط سموګه په دې صراط مستقیم میټینګو ساته نو د جماعت نه بارو په ګډ وډ شروع نشو جماعت ته صراط مستقیم جماعت نه بارو په ګډ وډ شروع نشو ثبتنا علی الصراط اوس عزیزانو دغه الله تعالی وی ان اقیموا الدین دا ان اقیموا الدین معنا پیغمبرانو تداوا علیهم الصلوات والتسلیمات چې دا دین څنګه نیغ دی نو داسې نیغ اوساته چې دا دین څنګه نیغ دی داسې نیغ اوساته دغه کوګواله مراواله
देखिए कोगवाले मरा वाला द जहालत द वजह जहालत पैगंबर की नहीं द मफाद द वजह द मफाद बाने सोडाबाजी कही द हैनात द वजह द जिदनी मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा जलालत पर जहालत मबनी गनायत गवायत पर हैनात मबनी दलालत पर मबनी पर जहालत बांधे और गवायत दा पर हैनात बाने पर जिद बाने अल्लाह ताला हुए कि दा पैगंबर ने जाहिलाना गलती कही न मोगाने दाना गलती कही जो सरे पर खबर पूरीगी और जबरदस्ती वही दासन मन अब्दुल्लाह सल्लम पढ़े रहना सही या यो सड़े पर खबर है न पूरीगी छिन्न पे पूरीगी वो गलत रवानी जलालत हुई होता कि पूछी तो गलत रवानी गवायत हुई होता अल्लाह ताला हुए कि दा पैगंबर ने जलालत न गवायत कही वमा यंतिकु अनिल हवा और देख खबर कही मेरे ख्वाहिशों ताबे न इन हुवा इल्ला वही युहा नादिदान अल्लाह ताला फरमाए अन अकीमुद्दीना कि दा दिन ने गुसाते दे कगवेमा दा दिन ने गुसाते और मुंगा बुलायन साहिबान मुंगा दावलो च मुंगा अंबिया वारिसान यो कने नजर सर न बेगैनही दगा हुक्म मुलियान साहिबान तम दे अन अकीमुद्दीन कि दा दिन गोरे ने गुसाता दा दिन कि संग खुदा तरफ न फेवर रागले दे ताहिर मुतहर रागले दे खबरदार कि तलवीस होने के पगंदा वो बांधे सही तसव्वुर दी पेशवा अन अकीमुद्दीन दे ने गुसाता अल्लामा शिकायत कर दे कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं हुए किस दर्जे फकीहान हरम बे तौफीक मुंगा जान न बदलो मुंगा जान पसे कुरान रा बदलो मुंगा जान न बदलो मुंगा जान पसे कुरान रा बदलो मुंगा जान न रा बदलो मुंगा जान पसे पैगंबर सुन्नत रा बदलो ना अल्लाह में दगा शिकायत करे कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं हुए किस दर्जा फकीहान हरम बे तौफीक अल्लाह ताला दे मुंता तौफीक द खैर नसीब की तस्टुल आमीन हुआ है सही बल्कि तौफीक पर पहले ही तौफीक द खैर तौफीक पर पहले तौफीक द खैर रवाह शाह तहजीर फिर आखिरी हां जानो आज में कोस्तास खिदमत के कि अल्लाह ताला फरमाए अन अकीमुद्दीना दा दिन ने गुसाता यवा नंबर 2 अन अकीमुद्दीना वक्त रे दो सरा ख्वाहिशात खल्की की दिन सरा रिवाजुना खल्की की दिन सरा रस्मुल खल्की की दिन सरा और द खल्क ज़ैन के दासी जायूनी सी कमुला वर सरकब अन गरे की दा खल्क मनो तैयार नहीं ज़का रिवाज जायनी वले रिवाज से करे जायनी वले खल्क कोई ना बखवानी मुलियान बयान पोदल सही और खल्क कोई ना मुलावा भी शे दे दावा भी शे दे ज़का रिवाज जायनी वले दे अल्लाह ताला वो च पैगंबर ड्यूटी दावा अन अकीमुद्दीन सिद्दा दिन ने का कम जा को करे दावा वाला Neka. Bring it to its upright position. Sorry, to its straight position or direction. De neka. Chicha wala kam ko kale aga da neka. Da da mulazima dari unda. Al aqimuddina da dimra neka bent or crookedness wala ubasa. Ko gwale wala ubasa. De kam da bend ragale de aga bend wala ubasa. Neka. Aw de mana कि अल अकीमुद्दीना दा दिन इम्प्लीमेंट का दे निफाज का अमलन पर शख्सी ज्वन के पर मुआशरती ज्वन के पर मुआशी ज्वन के पर सियासी ज्वन के पर कौमी ज्वन के और बैनुल अक़वामी ज्वन के अल्लाह ताला फरमाए अल अकीमुद्दीन दा दिन इम्प्लीमेंट का दा दिन नाफिज का कौन जाए जमात के ना खोर के हम कम जाए हुजरे के हम कम जाए पर रोड हम कम जाए पर दफ्तर के हम कम गए तो दुकान के हम कम गए तो मंडाए के हम कम गए तो गवर्नर हाउस के हम कम गए तो सदारती महल के हम कम गए बैनुल अक़वामी एतबार से हम सही खानदानी तौर मुआशरती तौर मुआशी तौर सियासी तौर दशोबीदी कौमी और बैनुल अक़वामी अल अकीमुद्दीना के बादिल दे कामतों के तनफील और इम्प्लीमेंटेशन हो गई और वे फरमाए वला ततफर्रकू फी आ मुफस्सिरीन लिख रही थी वला ततफर्रकू फी है फिरके पर की मजूड़ा वही समझ के वही फिरके पर की मावे तफर्रुक बिद्दीन तफर्रुक फी दीन दा सिर्फ फिरके जोड़ा नबी दा पिक एंड चूज दे दा से शेदे सिर्फ दिन के पिक एंड चूज में कवई कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा सिकम शेख होगी हलवा सुन्नत था सिकम शेख होगी हलवा खुद पैगंबर अलैहि सलाम नूरम बे सुन्नत सलीबान ज़रब राजी सलीबान तकलीफ राजी ये बिया कड़वा कड़वा दाबा सबालशी दा कड़वा उले सुन्नत दाबा सबाशी सबाना बला उस दजली समय इस्ता अल्लाह ताला इदा तफरुद बदीन के नके कुरान करीम के अल्लाह फरमाए अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका
इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। अल्लाह ताला फरमाए दा दिल के चपकें चूस के सूरह पूरी वसरसी उस्तपा हुकूमत के नहीं वस्त निस्ता जो तरकम हद वस्त तरगी हद पूरे अमली का पल कोर के खोया अमली का पखपल बिजनेस के खोया अमली का पखपल कारोबार के खोया अमली का सही पखपल मुआशरत के खोया अमली का सही और चक्कर दागे नौरान ने रसीद नालते बे अमली का और कदा सुने के पिक एंड चूज के कि जुमात के मौलवी से भी खुद दफ्तर के नहीं जुमात किस बरगे कारोबार के नहीं अल्लाह ताला फरमाई कि फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया। और दा जज़ा पमाना द लॉजिकल रिजल्ट था दा जज़ा पमाना लॉजिक मंतिकी नतीजा था कि फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका द खबर लॉजिकल रिजल्ट और मंतिकी नतीजा बदाई इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया कि दे दुनिया की बज़लिल और रसवाई व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब द क़यामत पर रज़बान अल्लाह सख्तरीन सजा बदल कई क़यामत पर रज़बान अल्लाह सख्तरीन सजा बदल कई। मुंगे मुसलमान उम्मत अफराद और रियासतुना अफराद और हुकूमतुना नंद दगे जल्लत और रसवाई न तीरी को आखिरत को अल्लाह ताला वे चलते रसवाई वे वो यौमल क़ियामत युरद्दूना इला देखे तजज़ी निश्ता देखे तजज़ी निश्ता कि दायो शे बय देम बोल सर इज़्ज़त मुरतब दे फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामा युरद मातूफ अलैह नफ्स हुक्म ने वाला व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब द क़यामत पर रज़बाने अल्लाह ताला बे इतनी वाचको मारे डाल बोले मारे डाल हर हरकत और हर फ्लाइट अगर डार के प्रिंट की और अल्लाह ताला बा क़यामत पर डार कंप्यूटर क्लिक की मुतासब हो गई मर गया बोला दस्ता हरकत अल्यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाह स्टैटिशूज और सेल्फ और स्टैटिशूज अगर बता बाने लगे जवाब अज्जाए ला तजज़ाद बदन समझ जा अज्जाए ला तजज़ाद बदन व मज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ सही इज़ा मुज़्ज़क़तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ अज्जाए ला तजज़ाद बदन अल्लाह ताला के क़यामत पर रब आगा लग जाए दायरा तो रहमत वाला मोड़े से मसले के लिए अगर ला तजज़ा मनु न मनी शना बात देर अब को उस्ताद खिदमत की कि अल्लाह ताला फरमाए कि व यौमल क़ियामा युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। अल्लाह ताला साफ दामन न बेखबर न दे दागीन गाफिल न दे गाफिल पर दो मानो राजी योदा कि नोटिस न आखली योदा कि कार की नोटिस न आखली दे मदा कि पता और तरिश्ता दादल तगाफिल पर दवाड़ो मानो दे अल्लाह ताला फरमाई कि जन्न दासिम कि नोटिस न आखलम अन दासिम कि पता ला तरिश्ता खुदा ये पता ला तुमस्ता नोटिस न आखलम I have been putting it on record. The high Yoshe Parakar Bani. So person web page Bani Kiji. High Yoshe? So person web page Bani Kiji. So computer wala chip da Kiji. Da khairna ya da sharna. Zaka chi waman lau bi ghafilin. Ghafil pa de mana? Chi zanna unaware him. Ana dasim chi careless ya heedless him. Da ghafil de mana careless? Ya heedless. The heedless umnim. Chi tabala gaya kar ba ke zin notice naklam. Allah wa kam kadam chushe se da gaya notice naklam apale kar Bani Kiji. إذا طول سبركادي وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لا طول سبال تقوله عزيزان ما الله تعالى فرمائے أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كتا دین قائم کرے ولا تتفرقوا فيه د دین حفاظ کرے پدے کے تفرق مہ کوئے پدے کے پکیں چوز مہ کوئے ایز اے ہول دا دین قبول کرے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایز اے ہول پکی ورنہ ہو دے اجتماعی اور مجموعیت طول میں نوزے اور طول پکی نوزے یا دو خبر یہ حساس ہے کہ فرد طول پکی دین کی نوزا اتاسو طول پکی دین کی نوزے فرد طول فرد پکی ورنہ اتاسو طول افراد پکی ورنہ نوزے دا لفظ کافا دا دی دوڑ تصورات اللي شامل لے ادخلوا فی السلم کافا یعنی تا انڈیویجول سر تخفو پکی ورنہ نوزا اور تاسو طول انڈیویجول ایز اے ہول پکی ورنہ نوزے طول پکی ورنہ نوزے اللہ تعالیٰ فرمائی چل اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبرم علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا دا امپلیمنٹیشن خبرہ
دا د نفاذ او قانون خبره، دا د نظام خبره، د دین د تنفیذ خبره. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. الله تعالی فرمایي دا مشرکانو باندې ډېر ګران لګي، دې شی ته هغه تیار نه دي. ما تیر جمعه ویلو کته منځونه کې ایسه نه وای ټول کته روزي نشي هغه وایي چې په لږه وخت تېرېږي دا ډوډۍ څه کې صحیح او چې اختیار له ګرځېدی شنو سپلای هغه وایي چې وږي ډېره خبره روزي نشي صحیح منځونه هم کوي خو چې کوم ځای دا خبره وکړه دین د نفاذ په حیثیت د نظام دا دهشتګردي ده دا بنیاد پرستی ده او دا خبره قرآن د 1500 کاله وړاندې مونږ ته کړې ده چې کله دا خبره کوي نو دې شی ته به ځان تیار ساتي. دا څه ناشودني نه ده. قرآن کریم 3 ځایه څو ځایه 3 ځایه عمود القرآن کې حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه ورته عمود القرآن وایي. حضرت شاه ولی الله ورته عمود القرآن وایي. څه ورته عمود القرآن سوره توبه کې، سوره صف کې، سوره صف کې او سوره فتح کې. اللہ تعالیٰ فرمائے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله. د سورہ فتح نه علاوه په دواړو ځایونو کې وی ولو کرہ المشرکون. خدای وی دا دین د دې لپاره چې د پټول نظامونو خدای غالب راولي، د پټول نظامونو خدای غالب راولي. نو خدای دا څنګه کوي چې په خپل راځي دین نافذ کوي. موته خلفای موته ولته کوشش کوي بندا حرکت او خدا بس بندا حرکت و خدا ته د جیس مومن پکې الله تعالی او برکت درکړي. خو موږ ټول خبره خدای ته پرې خو دي، موږ ټول خبره خدای ته پرې خو دي. یو مشر ته چاوي د فلانه دم دی خدای وای ګوره جنگ تیرې دو نو ټول ډمان خپل شیونه غلي کړل جماعت څخه ټول ډمان خپل شیونه دغه وغیرہ وې د توره غوله د جماعت خو کې مغلې نه کړې خدای دې وای ناغه ورته خدای تاول نه وای ته دملم پړک نشي ور کولای چې توره بند کړه د پسې به خدای راکوږي. موږ هر یو کار په خدای ورسپارو چې دا دې خدای وکي ادا کار دې خدای وکي ادا کار نو خدای وکي دا دومره ډېر کارونه په ما کې نو یو کارونه کوم چې تعالی پړک درکړه چې ته به همت شه تا د دنیا باندې بوجو هو کل علی مولاه انما یوجهه لا یحیی چې ته باندې جوړ په دنیا باندې ته باندې جوړ په معاشره باندې ته حرکت کوه الله تعالی به برکت درکړي. حرکت کوه الله ها احوال ته ګوره ظروف ته ګوره ابل مجھے مارنا ابل مجھے مارنا چې لختیلا هغه در روان دي او تا دلته نه ټوپ کړه نو په کې ورپیو دي نه خو چې کله دا لختیلا اورسي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر عجیب خبره کړه لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه ولكن اذا لقيتم فاثبتوا او كما قال عليه الصلاه والسلام جنگ 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 دا فلانه بابا دا خیر خبره پیغمبر لا تتمنوا لقاء العدو خدای دې جنگ راولي نه خدای دې جهاد راولي بیا زما بهادری موږ هم بستا منډ بیا وګورو. پیغمبر اسلام وایي تاسو مکوه لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه. خدای نه غواړي الله خیر راولي یا الله امن سلامتی راولي خدای عفو او عافیت راولي. خو پیغمبر وایي که په سر دراله ولکن اذا لقيتم چې مخامخ شي نو فرمایي فثبتوا بیا ټینګ پاتې بیا دکېږه تختمه بیا تختمه بیا بې غیرته سړی دی په ګنټه کې سل ځله مري غیرتمند سړی په عمر کې یو ځل مري غیرتمند سړی په عمر کې یو ځل مري او بې غیرت سړی په ګنټه کې سل ځله مري ځکه خو چې دا ولې کاسو شي دې غاړې نو د زړه د کونه لاندې نو ته هر وخت بس منټ په منټ مري او غیرتی سره بس د ژوند کې یو ځل مري. الله پیغمبر فرمایي ولکن اذا لقيتم طب چې سره دراله یا د غیرت مظاهره کې بیا تختمه عزیزانو نو با تقدیر حال به کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اگر چې بعد دین نفاذ او تنفیذ مشرکانو ته ډیر بد لګي، کافرانو ته هغه ته مثبت نه لګي، هغه ته روژه بد نه لګي، هغه ته عمره او حج بد نه لګي، هغه ته صدقات او ډونیشن بد نه لګي، هغه ته چې بد لګي دا یو خبره چې دین په حیثیت د نظام نافذ کا، دین په حیثیت د قانون نافذ کا. اوس دې بنافذ کیږي کله دیبا نافذ نو موږ ځان کې چینج نه راوړو ځان کې او خدای دې په دې ملک کې دین راوړي او خدای ټول دنیا کې اسلامي قانون راوړي موږ خدای بالکل نه راوړي بالکل نه راوړي ځکه نه ما کې چینج راغی نه تا کې کہ زمین بدلی اور زما بدلا مکی بدلا مکا بدلا نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا نہ تو بدل شو مجھے بدل شو دا چینج نہ راځي ته به لګې ځان کې به چینج راولې نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا. قرآن کریم فرمائے ان اللہ
ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला यो कौम बांधे पने मत की तगीर न रावई सोच दे वाला पखपला काज औरीद नहीं जोड़ से ज़ालिक बि अन्न अल्लाह लम यकुन मुगय्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युगय्यिरु। यो तर्जुमा आयत खुदा का और दे में मौलाना जफर खान कहेगा सही वाली कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिनको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो जान के चेंज रावाला अल्लाह बम चेंज रावाली अल्लाह और द्रे में तर्जमा मैं तास तक करेगा कि अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन अल्लाह ताला ता मारोजी हालात पर दे के चेंज हो तगीर न रावली हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सो पुरुष पास के चेंज नहीं रावते नफ्स से फिक्र दे मतना के कुछ अल्लाह ताला सो पुरुष फिक्र के चेंज नहीं रावते मारोजी हालात के चेंज बोले रावला जमन फिक्र ला तरोसा ने चेंज खरदर कानी नमक रफ्त नमक शो जिद्रे काला पैसा मिला के पाते माने चले जाता पूछने के लिए ता खुदा पैगंबर खबर हम करेंगे इच्छा ना तफोज तो खुदा के बारे में तो जमाने चाहता पूछ करे तदरे काला के चिता चलता मुलाय खुदा दे बेखुबासा दौरे हदीस पे करे दे दौरे तफसीर पे करे तालिबान के मुआय दूर मुदीन तदरीस के सही गिरा दे पर खबर पटके दे जुमात के मुंजिम के खुतबे वर के जुमे मुंजिम के दफ्तर मुंजिम के सही अल्लाह पैगंबर खबर के ता चलता अल्लाह पैगंबर खबर करे सही कनेक्ट करे रहा था कि बस है लेकिन मीटर सोच और हम मस्त नहीं सोच अब मिटिया में नाला है अब टिक्सा वो कल जा मेरे टेलीफोन के जितना क्या नाला जो करेगा आज हकीकत कैसे माजी दर लूं तो शो में तो कोई सही टेलीफोन वो जितना चमनता नाला जो करेगा ऑटो खतरा कैसे है मैं दिमाग को लोग वाइज पे डूब करे सही मुझे कौन सी जगह अप्रोच है सही अब नहीं कान इन जगह अप्रोच अल्लाह ताला रहम की कि फितरत अफराद से एक मास तो कर लेती है अल्लाह में फरमाई कि फितरत अफराद से अगमाद तो कर लेती है वले करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ। अल्लाह ताला मिली जराइम खलन मुआफ कही और मिली जराइम यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस सही और मुंगा पुख्तो के उची ब्याह सर लामदुम सदी वत्तकू फितनतन ला तुसीबन अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। अज़ीज़ानो अल्लाह ताला फरमाए हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। दाद दीन बने सास को बड़ा मुशरिक और काफिर और गैर मुस्लिम तदीर बदलेगी उस दीन बना फिस्की कला हज़रत शाह रहमतुल्लाह अलैहि व नमी खिद आयतुल इस्तिखलाफ तो शे दा कुरान मुस्तहिद हो शाह रहमतुल्लाह अलैहि व नमी खुद आयतुल इस्तिखलाफ तो शे आयतुल इस्तिखलाफ मरगुर रहता हूँ ये मौलवी साहब चिदा शाह से देर में गोरे अगर कल मुला चले शाह से देर में मखरी अगर मुला ख्वाता मजाई सही ये नहीं तपो से कोले ये दा शाह से दास कम्युनिस्ट फिक्र है दुनिया के खो करे मजाला का मौलवी साहब खुदा दे तारुक की साखुद तफसीर और द हदीस सनद ही मखदूश जिक्र शाह शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह और जमन तफसीर और द हदीस एक्सचेंज दे सही कुछ सनद दे गाले बोदे दा लाइन दलाहोर से एक्सचेंज ना लेकिन बेहतर वर्दी तो शाह से टक्कर हुई ब्यावान दीजिए तो डिलीट एक्सचेंज में रावले निकल जाएगी तो शाह से बाएं टक्कर हुई अल्तन ब्यालाइन बदली जी फिर स्वाभाविक एक्सचेंज में रावले तो शाह से आंखों सैटेलाइट दे हमारे शाह से आपको सैटेलाइट दे सही तो सैटेलाइट ना कोई डिजिटल एक्सचेंज डिस्कनेक्ट है या टेलीफोन मिला हमारे जगह मोरे से टेलीफोन ही डिस्कनेक्ट दे सही मैं कहना टेलीफोन कट से दे और शाह से रहमतुल्लाह अलैह आयत तो आयतुल इस्तिखलाफ से फरमाया वगदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअन व मन गादा व मन कफरा बाद ज़ालिका अल्लाह ताला फरमाए खुदा वादा करेगा अच्छा सरा चिचा की दो सिफत नहीं क्या सरा चिचा की दो उस पता लगेगा कि मुंह के लतर उस दो सिफत में पैदा नहीं सका नतीजा में मुरतब की वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम चा ईमान और अकीदा पखदा वह अमिलुस्सालिहात और चा किरदार और अमल साले दे नो उस पता लगेगा कि जमंग मसला गड़बड़ दे या पाकीदा की या अमल की गड़बड़ दे या पाकीदा की या अमल की या पॉजिटिव गड़बड़ दे या नेगेटिव गड़बड़ दे
बटन क्या सपोर्ट करो लाइट अल्लाह ताला फरमाए आमनू मिनकुम चिर चादा की दी तार मजबूत दे वहमिल सालिहात दामल सालिकन हम मजबूत दे नो खुदाई मा दूसरा वादा करेगा और दा तसव्वुर की देसी कि खुदाई बे वादों की दावे मुखालफत देसी लोग जोर सर वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला माशाअल्लाह अरे खुशहाल खबर है अल्लाह ताला फरमाए वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला पर नफ्स सुन्नत दा अल्लाह के चेन में अमेंडमेंट न कही अल्लाह ताला अमेंडमेंट न कही मॉडिफिकेशन न कही और देन वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला अल्लाह ताला एवट कई नफल सुन्नत एवट कई ना होचे कम सुन्नत ले कम फर्द या कौम मुतालिक के हम दावी सर लबा अखलासी की दाना कि जुर्म ता करे ले सजा खुदा बल जबल कौम लवर की वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह दा खु जुल्म दी वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला कला कला बिजली बल चागला कड़ी बिल मुंह पर ये तहवील ये तहवील भाई अल्लाह ताला फरमाई कि न तहवील से न तब्दील से नफ्स कानून की चेंज राजी न तो मुजरिम पदाय बाने पर छोड़ सको अजीजानो नाज में को उस्ताद खिदमत की कि अल्लाह ताला फरमाए वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कि चा ईमान सादिक दे और चा अमल सालिह दे दो इस्तिलाहात याद सादे ईमान सादिक दे और अमल सालिह दे और दा अमल सालिह दा नंबर अव्वल शाह रहमतुल्लाह अलैह आयत तो आयतुल इस्तिखलाफ से फरमाए वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैअ वमन आदा वमन कफरा बाद ज़ालिका फौलाइका हुमुल फासिकून अल्लाह ताला फरमाए खुदाए वादा करेगा अच्छा सरा चीचा की दो सिफत ने क्या सरा चीचा की दो उस पता लगेगा चिमू के लतर उस दो सिफत ने पैदा नहीं सकते नतीजा ने मुरतब की वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम कि चा ईमान और अकीदा पखदा वअमिलुस सालिहात और चा किरदार और अमल सालिह दे नो उस पता लगेगा कि जमंग मसला गड़बड़ है आप अकीदा की आप अमल की गड़बड़ देखें से या अकीदा की या अमल की या पॉजिटिव गड़बड़ दे या नेगेटिव गड़बड़ दे पॉजिटिव गड़बड़ दे यदि वजह बटन का सपोर्ट करो लाइट अल्लाह ताला फरमाए कि वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम कि चादा की दी तार मजबूत दे वअमिलुस सालिहात दामल सालिकन हम मजबूत दे नो खुदा मा दूसरा वादा करेगा और दा तसव्वुर के देसी कि खुदा बे वादों की दावे मुखालफत बो की ले जोर सर वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला माशाअल्लाह अरे खुशहाल खबर है अल्लाह ताला फरमाए वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला पर नफ्स सुन्नत दा अल्लाह के चेंज में अमेंडमेंट न कही अल्लाह ताला अमेंडमेंट न कही मॉडिफिकेशन न कही और देन वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला अल्लाह ताला एवट कई नखल सुन्नत पर सुन्नत एवट कई ना होचे कम सुन्नत ले कम फर्द या कौम मुतालिक के दाली सर लबा अखलासी की दाना कि जुर्म ता करे सजा खुदा बल जबल कौम लवर की वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह दा खु जुल्म भी वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला कला कला बिजली बल चागला कड़ी बिल मुंह पर राशि ये तहवील है ये तहवील है अल्लाह ताला फरमाई कि न तहवील से न तब्दील से नफ्स कानून की चेंज राजी न तो मुजरिम पर बाने पर सुन सको अजीजानो नाज में को उस्ताद खिदमत की कि अल्लाह ताला फरमाए वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कि चा ईमान सादिक दे और चा अमल सालिह दे दो इस्तिलाहात या सादे ईमान सादिक दे और अमल सालिह दे और दा अमल सालिह दा नंबर अव्वल बे ईमान तकाजा दा रिक्वायरमेंट्स थी दा ईमान तकाजा दा रिक्वायरमेंट्स थी दा ईमान प्रोटेक्शन दे तहफ्फुज दे ये सड़ी ईमान ब महफूज की जैसे सर अमल सालिह सरा तो ईमान खजाना के महफूज के सब के तो ईमान खतरा के दे योर ईमान इज ऑन स्टेक दैट्स इन अ ग्रेट डेंजर दैट्स ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स मुमकिन है सीधा सन बावर कलावर करे तो बेड़ा दे कर अल्लाह दे महफूज बा मुम साथी
اللہ تعالیٰ فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات چہ چا ایمان صادق دے او عمل صالح دے نو اللہ ورسر وعدہ کرے دا لیستخلفنہم فی الارض چہ اللہ تعالیٰ بدوی لازمہ کی خلافت ورکئی سب ورکئی خلافت ورکئی ما مرگرو تو ہوئے میں دو قسم تحریکوں نے ہوئی یہ تو پولیٹیکل مومنٹ سیاسی تحریک اور بل تو کلچرل مومنٹ ثقافتی تحریک پولیٹیکل مومنٹ سیاسی تحریک کلچرل مومنٹ ثقافتی تحریک میں مرگرو تو ہوئے میں سیاسی تحریک دا فار سائٹڈ نہیں ذکر شروع کی بھی نمبر اول دا نظریہ دویم نمبر جماعت دریم نمبر تصادم سشے تصادم مسلط نظام سرا یا داغا نظام حاملی سر تصادم ٹکراؤ اصلورم نمبر انقلاب ہو کے انقلاب نہیں بغاوت صحیح سلام نمبر سشے انقلاب چھ بدلون نہ والا کیونکہ بدلون کی کامیاب نشوے ذکر چکر دغا خلق دا جماعت والا تصادم پیدا کی مسلط نظام سرا کیونکہ کامیاب شی نمون ورطو ریولوشنری لیڈر سو ورطا ریولوشنری لیڈر انقلابی رہنما او کہ کامیاب نشی ناکام شی او گرفتار سے مجھو بالی لیڈر ریبیلیس سو ورطا باقی لیڈر اور ریبیلیس خوش چونکہ اگر نظام کا تک کامیاب امشو حکومت تو رسیدے خود چونکہ افراد لاندینا تیار ندی افراد لاندینا تیار ندی جو سو پر استا قوت ہوئی خواہی در سرا ہاں ہوں کئی ایو سرا ہاں ہوں کئی چھ سو پر استا سو استا گرفت کمزور ہے شو امدگا چکم در سرا ہاں ہوں کو لالے مقابلی تروزی چھ سو دی گرفت کمزور ہے شو نو بس اگر نما مرگر تو ہوئی میں رجی پڑی بلغار شروع کو سو کو پڑی بلغار شروع کو فکر بات بنیاد بانے کلچر مومنٹ بانے کلچر مومنٹ تم شروع کی دا فکر نا دا نظریہ نا دسنا دا فکر نا او دا نظریہ نا او نمبر دوم ورپسیوی دعوت ورپسیوی دعوت او دا دعوت اساس وی دو شیونا خلوص سشے خلوص او نمبر دوم رواداری خلوص سنسیریٹی نمبر دوم رواداری ٹالرنس چکل پیدا فیل کی سڑے بڑے سخت خبر کئی صحیح شو اتبلہ کر تبلیغ دامیر سے بوئی دعاو کئی جی دا محلے والا دیر خالقو خدای ته زمون دوی تکلیف ورسېدو ځکه دوی چې موږ لا پړک راکه مخ باندې لاس به سره خوږ شوی په کار چې موږ لا لاس مالش کو صحیح او دوی چې زمون د بستر راوغسته سړک ته وګورل ګوره سره لوی تکلیف ورته ملاوش په بستر ډیره درنه ده نو استغفر الله وایي ځکه موږ صحیح طریقې سره الله والا خبره دی په ذهن کې وانه شوله د څومره مخلوق اصلاح شو ورسره حالانکه شپږ نمبر اسلام دی سو اسلام دوسرا نمبر اسلام دی شپږ نمبر بلکې یو کال په دارایبین کې یو مرګره چې سیکولر فکر لري او تعلیم یافته سره دی ما ته ویل ما دا واسکټ د سار ما په دې بالغ خره او په دې کې 3000 روپۍ دي څه شي دي پکې 3000 روپۍ دي پکې ویل سار نه دا پروت ما ځګر ما زه وخت نو کتل چا وې داسې یو اړخ نه بل اړخ بدل کړم نه دي یو اړخ نه بل اړخ باندې بدل کړم قطع نظر ویني چې پکې وګوري چې سړي پکې جیب کې واچو نو ما ورته مرګریا په دې یو مل مربع مل ریاست کې د شپږ نمبر اسلام نافذ دي نو برکت داره چې ستا 3000 روپۍ په واسکټ کې محفوظ پرتی دی میں اگورا کہ دا طول اسلام عملی شی پا دغا انداز بطور نظام نو دغا ملک یا دا خطہ دا بدغا سے پر امنی لکا دا یوم المربع عزیزان خبر با نظام بارن پوشے عزیزان آج میں کو استاذ خدمت کے چھے کلچل مومن سرا پا افرادو بانے محنت کی گی چا بانے کی گی افرادو بانے اور چھے کلا افراد صالحین سے ہو بیا پہ نظام نافذ کے اغیر ضرب اخلاص او منی اور جو لڑے اخلاص او منی ہر قربانے فتیار اسلام مقابلے تنواؤزی بلکہ تا بانے جو تنقید کئی اللہ جائے استا ڈیفنس کئی الګر استاد دفاع کوي ته به یو ځای ناشته استاد حلقې ټول خلک چې کلچري تا تیار کړی دي هغه الګر استاد دفاع وکړي نه دا خبره غلطه ده زه قاضي صاحب پیژنم دا خبره غلطه ده زه مولانا صاحب پیژنم دا خبره غلطه ده زه شیخ صاحب پیژنم دا خبره غلطه ده زه حافظ صاحب پیژنم دا خبره غلطه ده زه قاری صاحب پیژنم خبره ځین کړاله ولې ځکه چې فکر هغه کلچري دی ولا شی دی ټول خلک د تا په شا ولاړ دي موږ را دي بل غاړي د دې وجه په دې مرل باندې غوبل شروع صحیح په دې مرز اسمبلی لا تروسا اجلاس نہیں شروع ہوگا شروع ہی نہیں شروع ہاں غلام اس موٹر کی گرمی امریکہ نے اسپیئر ہاؤس تھا خدا دی بے خوباسی امین وائرس تو خلق تیز آیا اللہ تعالیٰ فرمائے وقد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم اللہ تعالیٰ فرمائے دی لبزما کے خلافت چھ دو صفتوں پہ پیدا شی دانا چھ 100% خلقوں کی دو صفتوں پیدا شی میجارٹی کی پیدا شی اکثریت کی پیدا شی لیکن قوم پر اکثریت کی دو صفتوں پیدا شی ایمان صادق
او عمل صالح نبي الله خپل وعده رښتینی کوي ځکه دا خو امکان نشته چې 100% سل فصلو کې خلک دې بزرګان شي سل فصلو کې خلک ابو بکر نه جوړیږي سل فصلو کې خلک عمر نشي جوړېدي سل فصلو کې خلک عثمان او علي نشي جوړېدي صحیح خو چې میجارټي داسې شي الله تعالی فرمایي لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ځکه ځانو چې سو پر دغه انداز سره اصلاح د قام نه شوي نو یو مشکل نه مزانو باسي بل مشکل کې باندې خلې یو مشکل نه مزانو باسي یو بل مشکل کې باندې خلې ورځ د مصیبت نه مزان خلاصې نو د پاسپورت په خانه کې باندې خته کوم ځای باندې خته د پاسپورت خانه کې او ډېر جيبه چلے وکړه ډېر جيبه چلے وکړه د وردانې توجه واړوله یونیفارم نه توجه واړوله ځکه اوس عام مولایان یا مسلمانان خو یونیفارم ته دومره سنسټیو نه دي لکه قاضیانه ته چې دومره سنسټیو او حساس دي خبر نه کړه لکه چې قاضیانه ته څومره سنسټیو او حساس دي په یو پری پلان باندې خانه وسته چې د مولیانو اټینشن لږ ډیوایډ کړي دا تقسیم کوي صحیح اوس مولیانو په ورده خار واړی دا عذاب را روان دی دا څه په ورده خار واړی دا عذاب را روان دی عذاب لارو نه صحیح کدا کامی قدر مذهبي قداران او ملي قداران بیت الله ته ورسېل اته ملي قداران کړه دوی دا ټول ریسټریکشنز ختم شي دا خو له فتنه ده دا خو له آزاد دی ټول قربانه عزیزان بس دا دته وی پولیټیکل گیم څه ورته ځکه هغه چې موږ ورته کې ناشته هغه سره هم داسې ګورګان ناشتي چې ګورګان ورته لو بخای چې بسم الله غبل نه خلاصيږي خراش دا چل ورسره وکړه نو بل اس په خول کې حیات آباد کې ویم مې مطمئن دی د پاسپورت خانه کې بداشه بیا شاملې ځکه مقصد پوره شو سوشه مقصد پوره شو چې دا یو څه دی ولر کېږي استاد کېږي مخبر ازي اوس دې نه اټنشن څنګه بل طرف ته واړو وی خانه وباسه صحیح او د انګریزي په الفاظو کې اسلامي لفظ وباسه صرف پاکستان لیکا اسلامي لفظ نه لیکا صحیح نو مولایان خو ورغست مولایان خو ورغست چې دا څه کفر طرف ته روانه دا د کانسټیټیوشن تقاضا ده اسلامي ریپبلیک اف پاکستان د کانسټیټیوشن نوم دی نمبر اول دا د کانسټیټیوشن تقاضا ده چې تل به دا شی پاسپورت خانه کې لیکل وي عزیزانو هغه درسوي ډیویژن تقسیم هغه اپینین څه هغه تقسیم کو نظام ډیوایډ کا عزیزانو هغه پنشن نظام ریلیز کا پنشن نظام ریلیز کو اوس کوم مولام راځي اته ته ورته خبره کوي نو دا دوه کسانو ته پاسي مولوی صاحب ورته پرې دا پاسپورت سره وځو نو مولوی صاحب غریب چې بخښه ته پاسي هغه ورته نه وای بیا اوس دې ماحول کې ورته نه وای چې ماحول کې څه وای اوس دلته ولالم اذر پاسپورت ذکر وکم د قاضیانه ذکر وکم د ملت د دښمنانو ذکر وکم ال جرنیل صاحب ورته پسې شم نو تاسو وای به بوسره لګل دي بوسره لګل مذهبي مسله خبره نه کوي پولیټیکل ایشو په سره باندې عزیزان آواز میں کو استاد خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کہ اللہ تعالیٰ بدوی لزما کے خلافت ورکی او چکل خلافت دا سی خلقو تا ملاوشی چی ایمان صادق دے و عمل صالح دے اور پسی ترتب دے دا اولو ترتب دا پارا صرف عطف دا پارا دے دا بلاغت پا حوالا دا ترتب دا پارا دے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ پا دا سے خطہ کے قدرت و حکومت و طاقت بد خلیفنی دا اللہ دا دین بھئی حاکم بسوک بھی دا اللہ دین او چکر دا اللہ دین حاکم بھی نو خلیفہ اور تم سبجیکٹ بھی او یو عام مزدور چکر چلے اور تم سبجیکٹ بھی یو عام مزدور اور تم سبجیکٹ بھی گانا حضرت عمر غنی خلیفہ او یو عام یہودی پا عدالت کی دوارا یو شان وراڑی گاڑی حضرت علی غنی خلیفہ او یو عام یہودی قاضی شریح تا پیو انداز وراڑی او قاضی شریح ورطوی چی علی رضی اللہ تعالی عنہ تاثر دی خپل دعوبان سا گواهان شتا بیاو جی مسئلہ گواهان شتا مسئلہ پروف شتا بیسوک دی بی زمان زوید حسن رضی اللہ تعالی عنہ او زمان نوکر دی قنبر سوک قنبر زمان آزاد کرده غلام دی صحیح قاضی شریح رضی اللہ تعالی صحابیون ندی تابعی دی صحابیون ندی خودم رلوی مقام مالک دی چه صحابون لگی فتوات غواری سواری صحابات ان فتوا غواری حضرت عمر دور کے قاضی دے حضرت عثمان دور کے قاضی دے حضرت علی دور کے قاضی القضات دے سپریم کورٹ چیف جسٹس سے قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ عزیزانو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی یوم زوید حسن یوم آزاد کردہ غلام بسوک قنبر قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ ورطوے بے اما قنبر فبها ونعمت ٹھیک دے قنبر اجنبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کردہ غلام دے you have no any connection relation with سوال سر تعلق باتے ندے ولیکن اما حسن فهو ابنک حسن خود زوی لے شریعت کے دزوی گواہی بپلار دا پارا نہ قبلی گی زوی گواہی بپلار دا پارا نہ قبلی گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا سنا شیخ غصہ شو چلے فائر گئی دا قاضی سے
فاعل کوي تاسو کوي فاعل کوي دلا د الفون لاندې نه نوې حرف ما اخلي ځکه دا مصیبت دا قاعده مصیبت ده نه نوې حرف ما اخلي کوي ولا ختم کوي حضرت علي رضي الله تعالى عنه هغه ورته قاضي شريح ته اما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه دا قاضي صاحب دا پیغمبر خبره نه اورېدلې چې حسن او حسین زما دواړه زامن دا د یوت ګروپ سرداران دي جنت کې دا ځوانانو سرداران دي جنت کې القاضي شريح رضي الله تعالى عنه ورته واما هذا فمن الفضائل دا خبره ور چوز ده دا سره دا زما د سر ګلونه دي د پیغمبر اولاد دي صلی الله علیه وسلم هر چې دا خبره دا قانون ده هر چې دا خبره ده دا قانون ده لہذا ستاره شهود نصاب برابر نه ده ما ستا کیس خارج کو دا شری دی يهودي دي هغه يهودي هغه وړاندې شو قاضي شرح ته وي کوم دین چې د خلیفہ نوم مرغوب کیږي د هغه دین قاضي هغه دین قبولولو کې رکاوټ سره ماته کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والله دې باندې مرحم وکي د زور سره وایي زموږ ایم پی ام ان ای چې داسې کوڅه په خکې چې ما پولیټیکل اپوننټس اوسېږي سیاسي مخالفین اوسېږي موږ مليان قیامت شروع کنه موږ مليان یو قیامت شروع کو ها نشته له ته کوڅه په خکړه ما زمان لغوي چې ته نه کنده وکنهسته خو چې کله ام ان ای یا ام پی ای دا تر پارټای نه دا ته ام ان ای او ام پی ای بچا ده حلقي دلالك وينجنا غيخهم داسي كي ما يخرخوا التي وخوا انسانان التي شروع كلي صحیح شو شاه منصور شیخ صاحب رحمت الله علیه ډېر عجیب خبره کوله وی مرګریا که خلک خپل خرطوب زمون د وجه نه پریږدي دا د وجه خپل سړیتوب نه پریږدي یعنی خلکو له پکاري چې خرطوب پریږدي زمون د وجه نو چې هغه زمون د وجه خپل خرطوب نه پریږدي موږ دا د وجه خو چې کوم ځای ماحول ډیسټرب شي لکه زمون ملک چې هلته بیا تمیز ممیز پکې نشته بیا خر درکان نه مکرفت الله تعالی زمون ټول اسلام کی تاسو ټول امین وای نو قران کریم فرمایي وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم زب قوت او قدرت ورکم د دوی د فائدې لپاره بیا غلام دی دا غلام زموږ لمن پرې نه بیا غلام دی ولا یمکنن لهم او صرف لام نه دی وی فرمایل دینهم دا نو فرمایل دینی زما دین الله تعالی مالکانه حقوق د دین پر خودل څوک خپل پراپرټي مونږ ترا کړه خپل جایداد زموږ غاړه کې راواچو چې دا دین استاد دین دی نو ته پوښه او استاد کار پوښه یو هاو ټو ټیک د ریسپانسیبিলিټي You have to take the responsibility. دا زما زمکه ده او دغه زمکه چې څو پورې ملکیت ما سره ده زه ذمہ دار یم چې پروټیکشن به کوم تحفظ به کوم خو چې کله دغه زمکه مالکانه حق ما تعالی درکړه زما ذمہ داری لا now you have to take care of دا استاد الله تعالی وایي دا دین خو بنیادی طور زما ده خو ما تاسو انتقال کو سمو ګر پس انتقال نه پسې وکړو now you have to face the consequences protection به واست کې نو فرمایل چې ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم د دوی د پاره د دوی فائدې د پاره الله به تمکین او قدرت ورکی د دوی د هغه دین چې الله ولا منتخب کړی دی دا انتخاب بچاره د الله دا سلیکشن بچاره دا چا چوز کړی ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم او چې کله دغه دین قدرت او حکومت راشي نو لازمي نتیجه ده ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا د خوف نه بعد د ير نه بعد الله تعالی بوله ایکسچینج کوي کی امن او پیس ټول خلک به امن سره اوسېږي ټول خلک ځکه دغه دین جسټس ورکوي کوم ځای چې جسټس امپلیمنٹ شي د انصاف دوري هغه ځای کې بدامني نه وي بدامني پیدا کیږي د ظلم نه بدامني پیدا کیږي د حق تلفین څنګه پیدا کیږي د حق تلفین الله تعالی فرمایي چې دوی خو حق تلفی کوي نه نو چې نه کوي خلک به ټول پامن وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ورپسې فرمایل چې عبدونني دا کسان چې کله میدان عمل کې ودي سه ته ځان رسو بیا زما بندگی کوله که حکومت ته ورسېدل نو بیا بس کوي یا عبدونني بیا بس کوي اوس ملا سه کو دي شي نو بیا مسکای کنه بکای مانه دا 13 تکي من ما راغلو ویجر نیوز بکوي نیوز جمعه نو هغه مقصد خو بل شي خو ماته مزاح جوړ کړ نو ته مولا بنور کوي څه ته منځونه وکاي غوړي مولا چې او استاد باندې ویلې موږ د نظر د غوړي مولا نوم ورته ورته چې باندې ویلې موږ د نظر نه موږ بس کړ هغه ورته ویلې ویزه کبر ورځي یو موږ نه موږ فټنګ جوړ کړو تیرو باجو سره دا خو درځي پینځو افته کې پینځه کم سلويخ مليونه دي هغه د ټولې دنیا د اختر پر سټي زموږ د اختر پر د شپکته نه وي الله استمولا به کوي زه په پینځه ټلای نه هم به کوي شپکته لای نو بیا به کوي نو
الله تعالی فرمایل دغه خلق چې ایمان صادق دی او عمل صالح دی. ایمان صادق دی، عمل صالح دی، د خلافت مقام ته ورسېدل او دین حکمران شو. نو الله تعالی فرمایي یعبدونني، زما بندگی وکړي. دوی څه کوي؟ زما بندگی. د حکومت کې چینج کېږي نه، د په اقتدار کې بدلون پکې نه راځي. یعبدونني لا یشرکون بی شیئا، او دلته شرک نه مراد دی نظام کې پیوند لګول. څه شی؟ نظام کې پیوند لګول چې د دین په حیثیت د نظام امپلیمنٹ کوي، اخوا دې خو نه پکې پیوند نه لګي، ځکه دا شرک فی الحکم دی. دا څه شی دی؟ ولا یشرک فی حکمه احد. الله تعالی فرمایي زه په عبادت کې شریک نه منم، په حکم کې نه منم. الله تعالی فرمایي چې یعبدونني لا یشرکون بی شیئا ومن عاد بعد ذلك. الله تعالی فرمایي د استخلاص د واضح تصور نه بعد چې چا ټن واغست، سی واغستل ټن واغست، یو ټن اباوت ټن واپس دې فکر نه. ومن عاد بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. الله تعالی فرمایي داس مسلمانان نمبر 10 بدمعشان دي. د څوک دي؟ دا د بستابې نمبر 10 فاسق بدمعش ته وایي. فاسق چاته وایي؟ بدمعش. موجود ورته ورته وانټډ وایي. څه ورته؟ وانټډ. دا د خدای ته مطلوب دي. سره پاره پراټې بوله پخې. پولیس ته چې کوم سړی وانټډ ورپسې ګرځي، نو دا پولیس یې ګوري نو څه کوي؟ دعاګانې کوي، د سر لاندې کي خپل. نو الله تعالی وایي داسې خلک بیا وانټډ دي. چاته؟ الله تا. ومن عاد بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. او چا چې عود کو ټرن واغست اباوټن او کړه دی واضح فکر نه بعد فاولئک هم الفاسقون. دا کسان بدمعشان دي. الله ته مطلوب دي سزا لپاره. الله تعالی دې موږ سزا نه بچای ټول امين وای. نو دوی خو وګورئ که دین نافذ کول نوم شي، تصور دغه لري، خبره دغه کوي چې د خدای په ځمکه نه چا نظام پکار دی. الله نه او سره وای چې الله مونږ کمزوري سنور سره شکر نه، الله مونږ کمزوري سنور بس خدای طرف ته د خدای خبره شروع کا. چې د خدای خبره شروع کړه مرګ در راغی فقد وقع اجر على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم ادركه الموت فقد وقع اجره على الله. الله تعالی فرمایي استاجر صادق څخه تا قدم غسته شروع کړی دي، تا قدم غسته شروع کړی دي. عزیزانو الله تعالی فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يتبي إليه من يشاء. الله تعالی ځان طرف ترا کشکي، الله تعالی ځان طرف ترا راکاږي څوک چوغړي چې څوک غواړي ځان طرف ته راکش کوي. ویهدي الیه من یونیب، خپل جانب ته ګایډنس ورکوي هغه چاته چې چا کې دا ټینډنسي خو وي، چا کې دا میلان خو وي، چا کې دا رغبت خو وي چې زه الله طرف ته تلل غواړم او هدایت حاصلول غواړم. او ورپسې وفرمایل چې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الله تعالی فرمایي انساني تاریخ وګوره، خلکو چې دین کې پکینچو شروع کړل چې میټا میټا حف حف او کړوا کړوا د تفرق بیا هغه معنا چې کومه وکړه چې وما تفرقوا دا خلکو چې دین کې پکینچو شروع کړل چې کوم شی تکلیف نه ورکړي مسلمان دی خو کوم شی تکلیف ورکړي دا بیا ګورو. الله تعالی فرمایي دا څه پودل پنا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. په دې خبره پوښیو د پوی نه بعد دا تفرق شروع کړ ولې کړو بغيا بينهم د مفاد جنگو یا عنادو د مفاد جنگو یا عنادو. اوس عناد دا چې دا خبره فلانه پارټي کوي زه بالکل ورسره نه منم ځکه زما پارټي بدله ده، زما جنډه بدله ده، زما جنډه بدله ده یو ده. او دین وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الله تعالی فرمایي د دوی په منځ کې د مفاد جنگ. اوس دوی یا الله که اسلام نافذ شي بیا خو مولیانو تور سپین پټ کی ویلي، وزیر تعلیم به مولایي او وزیر پاشي به مولایي او بل وزیر صاحب به مولایي، افلانه شی به مولایي، افلانه شی به مولایي. نو خو بلغه کښوا الله تعالی د مفاد د وجه د شي کې پکې چو شروع. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وصلى الله تعالی فرمای دا فکر چوز ماته خوخ نه دی صحیح. نو سماته من بلا سيزونه خوخ نه خو وس من راځي ستړي سر لاندې کې وخت ولا باندې کوي. وصلى الله کې دا کوم ضروري نشته کښتا بیا زما تحفظ پیدا کیږي، ریزرویشن پیدا کیږي چې بیا تر اوسه نو دیتا د خپل باندې شو سر لاندې شو نه دی. الله تعالی فرمایي چې زما خو فکس ټایم اپوینټډ ټایم
ولولا کلمتن سبقت من ربک الى اجل مسمى کد مخکینه یو لیکلی فیصله د ٹائم مطابق اللہ کرنے وے لقضی بینهم تو کب کا کام ختم ہو چکا ہوتا. دیر په خوا بد داسې خلکو بیړه غر کشي هوا. خو الله تعالی فرمایي نه ما یو ټایم فکس کړی بیا هغه خبره چې ولن تجد سنت الله تبدیلا لا تبدیل لکلمات الله ولا مبدل لکلماته. خدای په خپل چینج راولي بل څوک کوم چې سفیر نه چې هغه ولا چینج کی. لا تبدیل لکلمات الله هغه چینج چې خدای په خپل کوي. لا مبدل لکلماته چې بل ضرورت راشي او قانون بدل کی. الله تعالی د دوه تصورات ما سره نشته. نو تبدیل په خپل کوم نه باندې بل څه بدلول شي. I am committed to my own words and my own decision. زه خپل فیصله سره ټینګ ولاړم. نو فرمایل ولولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب. هغه خلک چې دوی ته کتاب دوی نه بعد ورکړی شوی کمنګ جنریشن الله تعالی فرمایي غیم ډېر په عظیم شک کې د تصور نه پراته دي. دین سیاست دین حکومت دین نظام ملا وزارت الله تعالی فرمایي دا خبره ډیره په خوانه راو عظیم شکل دی دا خلک کنفیوز دي. الله تعالی فرمایي او چې خلک کنفیوز دي نو ته بس کې چټي ورکړي خبره لا چې موږ بس ته الله تعالی نه بس باندې کې خبره بکې فلذلک فدعو ان دغه خبره ته دعوت ورکوه څوک خبر اوس یو طرف ته بتا باندې پریشر راشي چې پریشر ور باندې راشي او تاسو سره فکر مندي پیدا شو یا سبحان الله دی جمعه نو بیا وزم سبق دی جمعه نو بیا وزم نو خبره ده چې دا فکر خپل بدل کړ نه بس مونږ اوس تبلیغ سره وخت لګاو څنګه مونږ اوس تبلیغ الله تعالی پیغمبر ته نه تبلیغ سره ومره دی خو دا به تبلیغ کار به کې ځکه چې کوم خلک دا هغه په ذهن کې د دین خبره راځي نه نو که تبلیغ والا خبره کوي څوک تبلیغ والا نه غي باندې تنقید کوي دوی بیان ظالم خلاف اس نه وینو وای دا څنګه لږ سره وای دوی بیان ظالم خلاف ظالم ته ظالم نه وینو صحیح شو. نو که کوم مولا پاسې ده او ظالم ته ظالم وي نو دا سیاسي مفادات باندې زه راځي مولا په سیاست څه کوي نو موږ پته ولګي استادین کې شیطان ناس ده تا ته نو دین دا اړه وخت نه ته دا اړه وخت ده ته مولا فیوز کول غواړي دلته ما دلته مولا فیوز کول یا مولا هغه خپل ټکی جوړول غواړي ځکه ما خبره کوم هغه کې صحیح شو. نو چې کوم مولا ټکی شي بیا هغه خبره ده شخص الله تعالی فرمایي فلذلک فدعو واستقم كما امرت. هم دغه خبره طرف ته دعوت ورکوا واستقم او ټینګ پاتې شه څوک ټینګ پاتې شه واستقم ټینګ پات هر سره دا ولې ټینګ پاتې الله تعالی ویني داسې ټینګ پاتې لکه ځچوا واستقم كما امرت دا سکلک پاتې خپل موقف باندې لکه څنګه چې د الله حکم دی. دا قسم آیتونو متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر رضی الله تعالی ورته وی چې رسول الله شفتا او دا الله پیغمبر بوډاش څو ګره کې د سپین وختره یا رسول الله شفتا چې ته خو بوډاش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته شیبتنی هود واخواتها سوره هود او دا قسم نور سورته بوډا کړم ځکه ته خدای ماته واستقم نیغ شګره صحیح مو ټول تابعیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټول زرا کو غواړي او بیا ورته خدای ورنه ښه چاته وي د دوه جهان سردار ته چاته وي نزور سره د خدای نظر کې هغه عمر محترم شخصیت بلسه هغه تم سوي ورته وي نښه واستقم كما امرت او داس نیشا لکه څنګه چې د الله جانب نه حکم شوی ولا تتبع اهواهم. خبردار چې د خلکو خبرونه مانی پیغمبر ته سوي چې خبردار چې د خلکو خبرونه مانی ولا تتبع اهواهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب. خلکو ته یو اجمالی خبره کوا چې خدای کوم کتاب نازل کړی دی زما په ایمان دی. خدای کوم کتاب نازل کړی زما په نو کوم مولا سم دا وي چې خدای کوم کتاب نازل کړی زما په ایمان دی. زه چې کوم خبره کوم دا خدای د کتاب نه کوم صحیح. نو دغه سره چې پرشر پیچي هغه ډایرکټ باندې شویل چې نه زما په دغه شی باندې ایمان نشته دا ستا په شی ایمان دی زما په کتاب باندې ایمان نشته. نو دا سره خو زما په خیال شپې لته بیا ځکه مولا خدای ډیر صبر نه کوي صحیح. مولا هر څه صبر کوي خو د کفر خبره ته صبر نه کوي. نازیدانو الله تعالی فرمایي وقل آمنت بما انزل الله من کتاب. او پیغمبر دې سړی ته وایا یا دې خلکو ته وایا چې ما ایمان راوړل په کتاب چې الله نازل من کتاب هر یو کتاب چې وي څه شي ایون په بایبل هم زموږ ایمان دی په اولډ ټestament هم زموږ کتاب دی اولډ
پس پسام صاحب ډیوډ باندې هم زموږ زبور داود باندې هم زموږ ایمان دی خو تر څومره حده چې قرآن سره کنټریکشن نشته چې تر کومه حده قرآن سره تضاد نشته نو زموږ په ایمان دی. اللہ تعالیٰ فرمائے وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب یو خبرہ نسو ڈائریکٹ دانشی ہو رہے چلے سے خود خدای کتاب نہ منم اور دینا خبرہ وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ ما تا اللہ جانب نہ دا حکم شورے چلے تاسو نس کے دے انصاف و دادر یو نظام قائم کر نو دا سے بسوکی چاہو اسے انصاف نہ غارم ظلم غارم لگزور سرا دا اولان دے خبرہ نقلی طور خطرناک دا دا دینا خبرہ عقلی طور خطرناک دا اولان دے خبرہ غارم ظلم غارم صحیح نو پیغمبر تا اللہ تعالیٰ دیر عجیب لارو خولا کہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ دو خبریں درین اللہ ربنا وربکم اللہ زمان رب دے تاسو هم رب دے نو سوک دا سے ویلی شی انسانی دنیا کی چھ خدای زمان رب نہ دے وائی ہندوانوں گوئی چھ اللہ زمان رب دے دا بوتان چھ پراتنی دا خما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا دے کہ دا رام سپیرٹ راغلے دے اور رام دا خدای دیر خوخو دا غدی مورتی دے سجدکم خدای تورنیز دیکھے گا اللہ ربنا وربکم لنا آمالنا ولکم آمالکم خو اللہ تعالیٰ فرمائے ہر دے خوبا جنگ تا بڑے نوے ہر دے جنگ تا بڑے نوے زکر جنگ خوم خاص مواقع غواری سا حدود دی سا قیود دی سا شرائط دی صحیح اور اگر حدود اور قیود اور شرائط سلور والو ایمو پا یو لفظ کی راجمع کری دی کہ جنگ واجب اور لازم گردی دفع دو ظلم دو پارا جنگ واجب اور لازم گردی دفع دو ظلم دو پارا اور دفع دو حرابت دو پارا دوسرا پارا نو حرابت کرا بالفعل بھی کرا بالقوه بھی بالفعل داوی چادر بانے اٹیکو کو اور بالقوه دارے چھ سوک اٹیک تا زانتی آ رہی سوک اٹیک تا زانتی نو چھ سو اگر آرسی چتا ورطا رسولی چھ سو اگر آرسی چتا ورطا بیازان رسولی نازیزانو اللہ تعالیٰ فرمائے ورطوایا چھ اللہ ربنا وربکم لنا آمالنا ولکم آمالکم زمون دا پارا زمون کردار او تاسو دا پارا تاسو کردار لا حجت بیننا و بینکم دا جگڑی خبر نہ دا دا آرگومنٹس خبر نہ دا دا ریزننگ خبر نہ دا واضح خبر دا لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا اللہ بمو میدان حشر کے راجمع کی ویلیہ المسیر دغا اللہ تعالیٰ تواپسی دا ورپسی آیت والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحدۃ عند ربهم اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کم خلق دے واضح پیغام نہ باتا سر آرگومنٹس کے جگڑ کے دلائل و ادھر سرا ریزننگ کے ادھر سرا ریزننگ کے ادھر سرا جگڑ کے ادھر سرا بحث کے ادھر سرا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له چ دا دمر ډیر مولیان طالبان د خدای نظام باندې لبیک وي او دا سړی لا اوسم کلیر نه دی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ حجتهم داحدۃ عند ربهم دا جگڑا دا اسی دلون دلاس گزار دے دا سجے دے دلون دلاس گزار پتو کل وشیولی کہ حجتهم داحدۃ عند ربهم وعلیہم غضب پدوی بدا اللہ اینگر او دا اللہ غضب مسلط کی نو اللہ تعالیٰ دے منگ خپل غضب نو ساتی او اللہ تعالیٰ دے منگ عقیدہ خپل نظام بانے پخا کی بس عزیزانو دا عقیدی سرزان تنگو ساتی عمل صالح کی انشاءاللہ نتیجہ پا اللہ بانے پریدے وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد چیزدہ خپل معاملہ دا اللہ تعالیٰ تسپارم اللہ تعالیٰ لگیا دے ہر یو بندہ واچ کئی اگر تا پتر جی دے سکی او دے سکی دے سکی او دو سکی نو دعوت انداز بانے دا دین فکر دا محمد رسول اللہ فکر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوستم ورکوا دشمنتم ورکوا انشاءاللہ کہ دلارہ کی مرسی تو خدای او بخلے تو خدای او بخلے ذکر استا فکر صالح دے او کہ دلارہ کی کامیاب شے نو دا خلق دا بخدای خیر ورکی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان جمیل السماع جزیل العطاء مجیع الدعاء من السلطان شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له فی الخلق والامر ونشهد ان سیدنا وحبیبنا